د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا شاوخوا 10,000 لیټره کورني او بهرني الکولي مشروبات او 15 کیلو بیلابیل ډوله نشهیي توکي د یو شمېر حکومتي چارواکو په حضور کې وسوځول. د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند محمد آصف وزیري وایي د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د 209 بیلابیلو قضیو پر مهال زرګونه لیټره الکولي مشروبات، مخلوط شوي خام ممیز او لسګونه کیلو شیشه، هیروین، ټابلیټکا او چرس کشف او ضبط کړي چې په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. دا کوم نشهیي توکي یا مشروبات الکولي دلته سوځېدلي دي، په دې کې تقریبا 3 کیلوګرامه هیروین دي، 15 کیلوګرامه شیشه ده، همدارنګه 3614 لیټره الکولي مشروبات دي او 4.950 کیلوګرامه ټابلیټکا دي، همدارنګه 4.3 کیلوګرامه مواد دي، ټابلیټکا خام مواد دي او 1 لیټره کشمش، تخمر شوي کشمش دي چې دلته ور واچول سو، 1500 ګرامه هیروین دي. ورته مهال د بلخ امنیه قومندان ملا عبدالرزاق راشد د نشهیي توکو پلورونکو او قاچاقونکو ته ویلي چې له دې ناوړه کار څخه د لاس واخلي تر څو ټولنه له دې زهري توکو څخه پاک او په امان شي. موږ ټولو خپل هیوادوالو ته دا پیغام دی چې په نور د مواد مخدرو په برخه کې د نور د مواد مخدرو څخه د لاس واخلي، هغه انجام دغه دی لکه موږ تاسې اوس په الحال دلته وینو خپل په سترګو باندې چې کوم مخدره مواد ګیر سوي دي هغه د اوس وځي او ور اچول کیږي. نو ټول ته دا پیغام دی چې د دې کار څخه لاس واخلي. له بلې خوا یو شمېر دیني عالمان وایي چې د نشهیي توکو استعمال د اسلام مبارک دین له نظره حرام عمل دی. په بلخ کې یو تن دیني عالم محمد حسن بصری په دې اړه داسې وایي: استفاده از مواد مخدر نظر اسلام عزیز همه ملت مسلمان میفهمه حرام است و یک عمل بسیار بد است و قبیح است و زشت است که زندگیشان در خطر مواجه میسازد، زندگیشان بسیار خراب میکنه، خودشان، فامیلشان، اولادایشان به خطر مواجه میسازه. د بلخ امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت لخوا یاد نشهیي توکي په داسې حال کې له منځه وړل کیږي چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم د دغه ولایت د خوړو درملو ریاست له لوري 21 تنه تر وخت تیر خوراکي توکي او درمل سوځول شوي وو. مجاهد صاحب اورورا او بیا د لیسو بیچ